زما خوږو ملګریو د کوچنیو وایګل ته ستړي مشئ. زه هیله لرم چې تاسې روغ رمټ واوسئ. نن مې تاسې ته یوه خوندوره کیسه انتخاب کړې او په دې باور لرم چې ستاسې به خوښه شي. د کیسې نوم دی باور. نو کوچنیو ملګریو راته غوږ شئ. په یو پخواني او زاړه تش کور کې یوه پیشو له خپل یوه بچي سره اوسېده. یوه ورځ یو موږک هم دغه زاړه کور ته راغی او غوښتل یې چې هلته ژوند وکړي. نو ځکه پیشو ته ورغی او ورته یې وویل زه هم غواړم په دې کور کې ژوند وکړم. پیشو ورته وویل که زه تا ته دلته د ژوند کولو اجازه درکړم ته به ما ته څه ګټه ورسوې؟ موږک ورته وویل که ته په ما باور وکړې څومره ګټه چې له تا نه ما ته رارسي زه هم کولی شم هغومره ګټه تا ته ورسوم. پیشو کټ کټ وخندل. ته څنګه له ما سره ځان برابروې؟ او بیا د مثالونو په ورکولو یې پیل وکړ. ګوره که خامخا دلته د اوبو سیل راشي نو زه به تا په خپله ملا کښېنوم او له اوبو به دې وژغورم. ته به څه وکړې؟ که د دې پخواني کور چت را پریوځي زه به تا د خپلې سینې لاندې پټ کړم. ته به څه وکړې؟ او داسې بېلابېل مثالونه یې ورکړل. موږک بیا ورته وویل ته بس په ما باور وکړه او انتظار کوه. پیشو په ډېرې ناباورۍ ورته په کور کې د اوسېدلو ځای ورکړو. څه موده وروسته د پیشو بچی د کور مخې ته د یوې ویالې په اوبو کې ولوېد او مړ شو. پیشو ډېره خفه شوه. هیڅ یې نه خوړل او څو ورځې او شپې سترګې پټې نه شوې او خوب نه ورتلو. موږک چې له لرې نه یې احوال څاره د پیشو څنګ ته ورغی او ویې ویل ګرانې پیشو که ما ته اجازه راکړې غواړم ستا د سر ویښتان وشمارم. پیشو حیرانه شوه چې دا موږک څه وایي، خو له دې نه چې ډېره ستومانه وه او له بلې خوا ډېره یوازې پاتې وه، بې له دې چې موږک ته څه ووایي خپل سر یې په مځکه کېښود. موږک ورو ورو د هغې په ملا ورجګ شو او د هغې په سر کې په یوه ګوښه کې قرار کېناست او بیا یې په خپلو لاسونو ورو ورو د پیشو د ویښتانو په مښلو پیل وکړ. په همدې کې و چې په پیشو یو دروند خوب راغی. سترګې پټې شوې او ښه ډېره ویده شوه. کله چې د خوب نه راپاڅېده نو ویې لیدل چې موږک لا هم د هغې مخې ته غلی ناست دی. پیشو ورته وخندل او ویې ویل تا خو زه داسې په یوه دروند خوب ویده کړم چې دا د څو ورځو خوب مې پوره شو. موږک وویل ما درته ویلي وو چې په ما باور وکړه. د هغې ورځې نه وروسته موږک او پیشو به په همهغه یوه کور کې د دوو دوستانو په څیر ژوند کاوه. ښه ملګریو، کیسه خو خوندوره وه. په دغه کیسه کې پیشو هیڅ باور نه کولو چې موږک به کله د ده سره مرسته وکړي. خو زه په خپلو کوچنیو ملګریو ډېر باور لرم او ځکه په راتلونکې اونۍ کې د یوې نوې کیسې یا ترانې سره راځم. تر هغې مو په مخه ښه شه.